یاد سړک چې د کورنۍ چارو وزیر په شخصي لګښت رغول کیږي په لومړي پړاو کې پر 8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې پکې د سړک پراختیا او جغل اچونې چارې شامل دي. د خلیفه صاحب په امر باندې هغه په هدایت د امیر المؤمنین د امر ما تحت دا به عملي کیږي ان شاء الله. د دې په خاطر اوس په الحالن 15 کیلومتره د شډل نه دغه سروي شوي دو دې به د ابتدایي حالات د پیل هلکه روانېږي. د یادې پروژې په لومړي پړاو کې د خوست د سپیرې ولسوالۍ څخه د پکتیکا تر ژړوک ولسوالۍ پورې د 15 کیلومترو سړک رغونه او په دوهم پړاو کې له ژړوک څخه د پکتیکا تر ارګون ولسوالۍ پورې د 10 کیلومترو د سړک پراختیا او جغل اچونې کارونه شامل دي. د دغه لارې به موږ ان شاء الله مارکیټ ته او بازار ته د جلغوزیو هغه یو اقتصادي وضعیت چې د دغه منطقې لاسته راوړنه ده هغه به ان شاء الله موږ بازار ته په ډېر کم وخت او په ښه معیار وړاندې کوو. دې تمویل ټول خلیفه صاحب حفظه الله په خپله غاړه اخیستی دی د خپل شخصي لګښت نه دا ان شاء الله تعالی کوي او ان شاء الله تعالی دغه موقع چې دی د څومره کسان چې تنګي د څومره قوم چې د دومره په عذاب دي په تکلیف باندې دي د مریض په هغه باندې د بله طریقه باندې رسیدګي نشي کولی ان شاء الله تعالی ټول به د دې د سهولت نه برخمن شي. په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د ذکر شوي ګام توت هرکلی کوي خو هم مهال د نورو ټولګټو پروژو د پیلېدو غوښتنه هم کوي. نرمه دغه ارزو ده چې د ښار وزارولو سره نرده نظامي په ډېره تکلیفو په ډېره مشکلاتۍ خو د کونډې دي یتیمانو د شهیدانو خو هغه باندې موږ سره وایي همدارنګه صحت دپاره چې څومره د بېواسي موږ کلینیکونه تر غواړو دیني مدرس او مکتبونه تر غواړو دا نن ځوانان چې زموږ خلیج ته دي یو علت دا دی چې دا بیکاري ده. د ځایي خلکو په خبره دلته نه یوازې د ویجاړو سړکونو له ستونزو سره مخ دي بلکې ورته مهال د سیلابونو راوتلو پر مهال د پلونو نشتونوالي له اندېښنو سره هم مخ دي لکه دلته چې تازه سیلاب راوتی دی او له امله یې په دواړو غاړو کې خلک بند پاتې دي. د خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې په تیره کې دې ته ورته سړکونه ویجاړ پاتې شوي دي. د خلکو اساسي غوښتنې بیا دا دي چې ورته سړکونه دې ورغول شي. شمس الحق الهام د افغانستان ملي تلویزیون خوست سپیره ولسوالي.